ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. دویم څپرکی: د هرې ورځې لپاره مخکې له مخکې پلان جوړ کړئ. کیدای شي تاسې دا پوښتنه وکړئ چې یو فیل څنګه خوړل کیږي. جواب به مو همدا وي چې ګوله ګوله. مطلب دا چې د ټولې ورځې کارونه د کاغذ پر مخ ولیکل شي او وروسته قدم په قدم یو له هغوی څخه شروع کړی شي، یا یې هم په مرحله وارو فعالیتونو وویشه. بیا له لومړۍ مرحلې پیل وکړه. ستاسو ماغزه ستاسو د فکر کولو وړتیا چې پلان او تصمیم نیسي ستاسو له مهمو او غوښتلو ابزارو څخه حسابیږي چې له تاسو سره مرسته کوي څو د کارونو د ځنډولو مخه ونیسئ او خپل مثمریت زیات کړئ. ستاسو د موخو د تعیین وړتیا، د هغوی پلانول او د هغوی لپاره اقدامات کول ستاسو د ژوند د مسیر د ټاکلو سبب ګرځي. د فکر کولو او پلان نیولو هر اقدام ستاسو د ذهن د غوړېدو سبب ګرځي، ستاسو خلاقیت تخنوي او ستاسو عصبي او فزیکي انرژي زیاتوي. الیکس مکینزي لیکي: هره ناکامي له بې پلان نیونې عمل څخه رامنځته کیږي. ستاسو اهلیت ستاسو ریښې پلان نیونې چې د کارونو له پیل څخه د مخه یې نیسئ معلومیږي. څومره چې غوره پلان ولرئ هومره تاسو زر په دې توانیږئ چې د کارونو ځنډول مهار کړئ، ښه پیل ولرئ، خپله ستونزه حل کړئ او کارونو ته ادامه ورکړئ. د کار کولو پر مهال ستاسو تر ټولو لویه پانګه چې باید ترلاسه یې کړئ هغه باید د عصبي، احساساتي او فزیکي انرژي لرل وي. په یاد ولره، هره دقیقه چې تاسو په پلان تیروئ د اجراتو پر مهال د 10 دقیقو د بچت ضمانت کوي. د ورځې د کارونو د پلانولو لپاره که تاسو کم تر کمه 10 دقیقې وخت وباسئ نو 2 ساعته وخت به مو له ضایع کېدو څخه ساتلی وي. تاسو به د 6 P په اړه اورېدلی وي چې وایي: Proper prior planning prevents poor performance. یعنی مناسبوار او له مخکې پلان نیونه د غریبو اجراتو مخه نیسي. که چیرې خلک په دې پوه شي چې پلان د کارونو په اغیزمنتیا کې څومره مهم رول لوبولی شي نو هیڅ ورځ به له پلانه پرته پیل نه کړي. یو ځل بیا یې در یادوم چې پلان نیول سخت کار نه دی، یوازې قلم او د کاغذ یوه ټوټه راواخله او بس. نوموتی کمپیوټري پروګرام پام پایلټ په همدې اصل بنا شوی دی. دغه پروګرام ته د وخت پلانونکی هم ویل کیږي. هورې هم پروګرام ته د کمپیوټر په مخ کې کینی او د ټولو هغو شیانو لیست برابروي چې غواړي کار پرې وکړي. تل د یو لیست له مخې کار کوه. که له کوم نوي کار سره مخ کیږي مخکې له دې چې کار پرې وکړي خپل لیست یې ور زیات کړه. په دې ډول سره کولی شي چې خپل مثمریت او کاري نتایج 25% او یا له دې هم زیات له هماغې لومړۍ ورځې چې تاسو کار پیلوئ زیات کړی شئ. د سبا ورځې د کارونو لیست د نن کاري ورځې په پای کې د مخه جوړ کړه. ټول هغه فعالیتونه چې د نن ورځې لپاره دې پلان کړي او نه دي ترسره شوي سبا ورځې ته انتقال کړه. نوي کارونه هم مه هیروه. کله چې ته په خپل لیست کې د شپې او یا هم ماښام کار کوې نو ټوله شپه به دې د خوب پر مهال ذهن پر هماغو کارونو کار کوي. کله چې له خوب څخه راپاڅې تاسې به د خپلو کارونو د اجرا کولو لپاره له ځان سره نوي سوچونه او د ستونزو لپاره یې نوي حل لارې ولرئ. اوس به ته خپل کارونه له پخوا هم تیز وکړې ځکه چې ذهن دې نوي حل لارې درښودلې دي. څومره ډیر چې خپل وخت د کارونو پر لیست کولو تیروئ او پر پاڼه یې لیکئ هومره تاسو په خپل ژوند کې له مثمریت او موثریت څخه خوند اخلئ. د مختلفو کارونو د لیست کولو لپاره بیلابیل لیستونه شته دي. غوره به وي چې ماسټر لیست ترتیب کړئ او ټول هغه کارونه چې تاسو یې غواړئ په راتلونکي کې یې ترسره کړئ په دې لیست کې ځای پر ځای کړئ. دغه لیست ځان ته د خپلو کارونو پر هاوس بدل کړه. هر کار چې ذهن ته راځي او غواړي ترسره یې کړي همدلته یې ولیکه. بیا وروسته کولی شي چې له دغه لیست څخه کارونه غورچاڼ او په نورو فرعي لیستونو کې ځای پر ځای کړي. دویمه خبره دا چې د هرې بلې میاشتې لپاره میاشتنی لیست د روانې میاشتې په پای کې ترتیبوه. کولی شي دغه لیست ته ځینې کارونه له ماسټر لیست څخه هم انتقال کړي. دریمه خبره دا چې د هرې اونۍ لپاره اونیزه لیست له ځان سره ساته. دغه لیست ته به تاسو کارونه د روانې اونۍ په جریان کې ټولوئ. دغه سیستماتیکه لار د وخت پلانونه به د موخو په لاسته راوړلو کې ډیره مرسته درسره وکړي. ډیرو خلکو له ما سره د کتو پر مهال دا خبره شریکه کړې چې د اونۍ په پای کې د بلې اونۍ لپاره د کارونو د پلانولو په موخه څو ساعته وخت تیرول د دې سبب شوی دی چې له دوی سره یې د کارونو په مثمریت کې مرسته کړې او د دوی په ژوند کې لوی بدلون راوستی دی. کله چې زموږ مشورو دغو خلکو ته ګټه کړي نو تاسو ته یې هم کوي.
په پای کې له میاشتني او اونیز لیست څخه خپل کارونه ورځني لیست ته انتقال کړئ. د ورځني لیست فعالیتونه هغه کارونه دي چې تاسو یې په هماغه ورځ ترسره کوئ. د ورځې په جریان کې چې کوم کار ختمیږي او ترسره کیږي نو خط پرې راکاږه او یا یې هم سواتیسایي کوه. دغه کار د دې سبب کیږي چې تاسو د لاسته راوړنو او کړنو ځانګړی انځور له ځان سره ولرئ. د ترسره شوو کارونو سواتیسایي کول د دې سبب کیږي چې تاسو د بریا احساس وکړئ او مخکې ګام پورته کړئ. څومره چې پر خپل لیست مرور کوئ او ترسره شوي کارونه سواتیسایي کوئ هماغومره ستاسو انرژي ډیریږي. کله چې تاسو خپل کړي کارونه ګورئ عزت النفس مو ډیریږي او د خوښۍ احساس به کوئ. ثابت او لیدونکي انکشافات مو پر مخ له ځان سره کش کاږي او در سره مرسته کوي چې د کارونو د ځنډولو مخه ونیسئ. که کومه پروژه مو تر لاس لاندې وي نو په پروژې کې د هر ګام او هرې مرحلې لپاره د کارونو او فعالیتونو لیست ترتیب کړئ. دغه کارونه باید د پروژو له پیل څخه د پروژې تر پایه پورې پلان شي. دغه لیست کول به تاسو ته د یوې نقشې رول ادا کړي، خو د فعالیتونو او کارونو پلانول مو باید د لومړیتوبونو پر بنسټ وي. دغه کارونه پر کاغذي پاڼه او یا هم د کمپیوټر په بڼه تنظیم کړئ څو په سترګو ولیدل شي او فزیکي بڼه خپله کړي. که ته پوه شې چې له دې لارې څخه څومره لاسته راوړنې درلودلی شي حیران به شي. څومره چې په خپل لیست کار کوئ هومره به تاسو په بدن کې د غښتلتیا او مؤثریت قدرت پیدا کیږي. ځان به یو ډول په کنټرول کې احساسوئ. په طبیعي ډول به هوسیږئ چې نور کار وکړئ او نورې لاسته راوړنې ولرئ. دید به مو لا پسې مثبت شي او فکري قوه به مو غښتلې شي. څو کارونو کې ښه سرعت ومومئ. د فردي مؤثریت یو تر ټولو مهم قانون عبارت دی له 90 پر 10 اصل څخه. دغه اصل وایي که تاسو د خپل وخت 10 سلنه په پلانولو او د کارونو په تنظیم تیر کړئ نو 90 سلنه کار به مو هغه وخت چې پیلوئ یې ترسره شوی وي. یو ځل خو یې وازمایه چې کار درته کوي او که نه، ځان ته یې په ثبوت ورسوه. کله چې تاسو کارونه په سر کې تنظیم کړئ خپل ځان او کارونه به مو دواړه روان ساتلی وي. خپل کارونه به وګورئ چې له پخوا ډیر تیز شوي دي. ځان به درته غښتلی او وړ ښکاري چې په پای کې به در څخه یو نه درېدونکی شخص جوړ شي. عملی تمرین: همدا نن تصمیم ونیسه چې د هرې ورځې اونۍ او میاشتې کارونه به دې پلانوي. د کاغذ یو پاڼه او یا هم کتابچه له ځان سره واخله او د ټولو هغو کارونو لیست برابر کړه چې غواړې ترسره یې کړي. نوي شیان چې د ذهن ته درځي ورزیات یې کړه. د خپلو ټولو پروژو لیست دې تنظیم کړه. واړه او غټ کارونه یې په بېلابېلو وختونو وویشه. خپلې لویې موخې، پروژې او دندې د لومړیتوبونو پر اساس تنظیم کړه. په دې ځان پوه کړه چې لومړی باید څه وکړي، بیا باید څه وکړي او بیا باید څه وکړي. مطلب دا چې یو تسلسل ورکړه. ضرب الاجل د کارونو لپاره ساته او پای د کارونو مه هیروه. کله چې پای ته ورسېدلې او کارونه دې تمام شول بیا پروسه له سره پیل کړه. پاڼه دې لکه نقشه داسې وکاروه. تل له لیسته غږېږه. کله دې چې دغه کار ترسره کړ نو پوه به شې چې د موخو لاسته راوړل سخت نه دي. بد شکله چونګښه په اسانۍ سره خوړل کیدی شي. د توجه څخه نړۍ مننه.